ګرانو دوستانو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. دا د نن بیا په دې ویډیو کې حاضر شوم چې څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي څخه خپل ټول ملګري په یو کلیک سره له منځه یوسو. که چېرته تاسو غواړئ خپل ټول ملګري د فیسبوک له منځه یوسئ نو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو بیا له کوم مشکل سره مخامخ نشئ. نو ویډیو تر پایه سره وګورئ. دوستانو تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده، په هغې باندې به کلیک وکړئ او په څنګ کې بیل نشان باندې هم راځي هغه باندې به هم کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ چې کله چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو تاسو ته پر وخت سره درسي. او دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو باندې پیل کوو. مخکې له دې چې تاسو باید کروم براوزر یا کروم براوزر کې دغه طریقه کار نه کوي، یا کیوي براوزر یا انډیکس براوزر تاسو باید ولرئ. نو دغه کیوي براوزر دلته پلی سټور څخه به تاسو انسټال کړئ. دا اپلیکیشن به تاسو کله چې انسټال کړئ نو دلته به دوستانو بیا تاسو په دې هغه باندې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو تاسو نوې صفحه تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه سي. دلته دوستانو تاسو به فیسبوک اوپن کړئ او خپل آی ډي به کې لوګین کړئ، پاسورډ یا ایمیل او خپل نمبر به یا ورکړئ. کله مو چې خپل آی ډي لوګین کړئ نو دلته بیا په دې دلته بله صفحه به نوې کړئ او دلته به دوستانو تاسو په دې سرچ کې ولیکئ، سرچ کې به ولیکئ کروم ویب سټور. نو بیا به دوستانو تاسو په دې کې ولیکئ کروم ویب سټور. کروم ویب سټور بیا به دغه دوستانو سرچ کړئ، لږ به ورته انتظار شئ. نو دلته به دوستانو که چېرته تاسو ته دغه کیپچر راغله نو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به دوستانو تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه سي. دلته به کروم ویب سټور دغه لومړی ویب سایټ چې ده په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې به کله چې کلیک وکړ نو دوستانو لږ به ورته انتظار شئ، داسې صفحه به تاسو ته راسي. نو دلته به په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ multiple tools for Facebook. multiple tools for Facebook. نو دغه ملټیپل ټولز فار فیسبوک مو کله چې ولیکل دلته ما چې سره کوم لیکلی نو همدا شان تاسې هم ولیکئ. دلته به بیا په ګو آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو ته په دې ډول ایکسټینشن راسي. دغه دوستانو دلته تاسو یې کتلی شئ. دا ایکسټینشن لومړی چې تاسو ګورئ ملټیپل ټولز فار فیسبوک. دلته بیا په دې باندې تاسو کلیک دغه باندې دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته دوستانو دلته به تاسو ته لیکلي اډ ټو کروم. په دې ځای کې اډ ټو کروم دغه ګورئ دوستانو دلته به دې طرف ته به تاسو لیکلي اډ ټو کروم او یا به که چېرته تاسو فارسي کې نو دلته به افزایش ټو کروم لیکلی دی څنګ ته. نو په هغه باندې به کلیک وکړئ او دا ایکسټینشن به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړئ بیرته به فیسبوک صفحه خلاصه کړئ. کله مو چې صفحه خلاصه کړه دلته به په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته به ډیسکټاپ سایټ ته به یې واړوئ. کله مو چې ډیسکټاپ سایټ ته واړوو په دغه دلته به بیا په دې دریو ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته لاندې هغه ایکسټینشن به ډاونلوډ شوی وي په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ لږ به ورته انتظار شئ. دلته به هغه ملګري چې هغه غیر فعال یا ډي اکټیو دي هغه به دلته پیدا کړي. نو زه لږ ورته انتظار کېږم. دوستانو بیا به په دې کراس آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته بیا به دوستانو ټولز دغه باندې کلیک وکړئ. دلته یې درته لیکلي یو فرینډ ریکویسټ ده، بل فرینډ ریموور ده او ګروپ سکینر ده. دغه موږ کار فرینډ ریموو سره ده دغه سره. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به دوستانو لږ لوډینګ کوي. نو دلته به تاسو ورته انتظار شئ. نو زه تر هغې پورې چې دا لوډینګ کېږي زه انتظار. کله چې دوستانو دلته سکین کړم دلته دوستانو تاسو کتلی شئ found 41 locked and deactive friend.
یو څلوېښت پرنټ چې دی هغه غیر فعال یا بلاک شوي پرنټ دی. د دې لپاره چې تاسو دغه پرنټ ریموو کړئ نو باید تاسو دې لپاره پیسې ورکړئ. پریمیوم پرنټ دی دا باید ځان پریمیوم کړئ. خو دا موږ کولی شو ټول پرنټ چې دی لرې کړو یعنې فعال ملګري موږ کولی شو هغه پرې لرې کړو. دلته په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړ دلته دوستانو تاسو ګورئ دلته رو هر څو چې تاسو غواړئ چې لرې کول غواړئ مثال سلو پورې په یو وار تاسو لرې کولی شئ. مثال زه 10 پرنټ په یو وار لرې کوم. هره پیره تاسو 10 پرنټ لرې کولی شئ. دا اکټیو پرنټ دی 10. دلته به دوستانو دغه صفحه لږ دې طرف ته کوئ وبخښئ دا تم صفحه مو لږ چې دې طرف ته کړه دلته تاسو سلیکټ کړئ. دا سلیکټ مو کله چې کړل نو دلته بیا په دې بای اپشن باندې دغه سور اپشن چې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو غواړئ یو آر اباوت ټو ریموو ټین پرنټ که غواړئ نو ان پرنټ باندې به کلیک وکړئ او که نه غواړئ کینسل باندې به کلیک وکړئ. نو ان پرنټ زه غواړم چې دغه له منځه یوسم ان پرنټ باندې کلیک کوم. دلته به دوستانو اوس ګورئ دوستانو دغه د ریموو یو د دوه داسې 10 واړه به په همدې ډول ریموو شي د 3. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه خپله ریموو کېږي. نو ټول پرنټ په یو وار تاسو کولی شئ چې له خپلې آی ډي څخه ریموو کړئ. دا دی دوستانو لږ به ورته انتظار شو لږ دا دی دوستانو خلاص شو. دلته جاب ډن په اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو په دې ډول تاسو هم کولی شئ خپل ملګري له فیسبوک څخه ریموو کړئ. نو دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو حتما در سره لایک کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې